السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو څوک دلته علماو ته ښکنځل کوي، خو بیا موږ ته وایي چې علماو ته ښکنځل ته څنګه کوي. دی وایي زه سیاسي علماو ته ښکنځل کوم یا سیاسي علما بد بولم. محترمه وروره، د یو عالم سره که سړي شخصي مدعا وي ښکنځل ورته وکړي او یا علما یاد کړي، په شرح د فقه الاکبر کې ابن کاری رحمت الله وایي په خلاصة الفتاوا کې وایي من ابغض عالما، که چا د عالم سره بغض شروع کړي نو پر ده باندې بیا د کفر شته. دی وایي ابن کاری رحمت الله وایي قلت الظاهر، دا ښکاره خبره ده چې په دې سره دی کافر کېږي. ولې؟ بغض د عالم دا بغض د شریعت دی، د شریعت په وجه دی د عالم سره بغض کوي. په عالم کې نو نور څه شته، خو ده ته په دین ورښيي، ده ته په حق لار ورښيي، دی به د ناروا سره عمله کوي. پر دې باندې خو د ده بغض نه دی ورسره پیدا شوی چې هغه ده ته ډالر ورکوي. دی وایي زه ستا ډالر نه کوم. هغه به وایي دغه ناروا مه کوه، دغه بدوالی مه کوه، دغه د کفر غلامي مه کوه، دغه د کفر ملګري مه کوه، دغه د کفر عادات مه کوه، دغه د کفر لباس مه کوه، دا د کفر اشنایي مه کوه، دا د کفر سره محبت مه کوه. نو دغه عالم سره به دی بغض کوي. نو فتاوا هندیه کې وایي که چا عالم وښکنځي، عالم ته یې ښکنځل وکول نو دی باندې کافر کېږي، ښځه په طلاق کېږي. فتاوا هندیه جلد دوم صفحه 270 منها ما يتعلق بالعلم والعلماء، او شرح د فقه الاکبر صفحه 103 او 104. والسلام علیکم.